حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره او د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام په الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع علي ورته وویل چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسۍ هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ د جزیرې ته موږ رسې د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خج پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کړ پیریان یې تابع انسانان ورسره جنگ یې ورسره وکړ اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړه چې ته مسلمان شه که مسلمان شې غږ درته نه کو را خپله بادشاهي بریم برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت په درته میلاو شي وی نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنګ یې ورسره وکړه بادشاه ملک او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قاعده ده چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره ښایسته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغې ځان لي ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیده نه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره د نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېست مسلمانه مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان وروڼی مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خوري دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه خضر هر وخت په دې جینۍ جاړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه جاړه وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت یې بل څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر و جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کړې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړې او الله مسلمانه کړې او بیا د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې د ما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړئ دا غمجن وی ته ما خوشحالی سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو زما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ترې ووایي چې د ما د پلار یو بوت ماله جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګېد دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وکثیرا من عبادی الشکور غټ غټ حوضونه به یې وله جوړول غټ غټ لوښي به یې وله جوړول او تماثیل دانچو ته ویل ډیزاینونه بوتان به یې جوړول بیت المقدس کې بوتان پراته عبادت به یې منو خلکو به د خپل پلار بوت جوړ کړی ځان سره به یې کوټه کې ایښودی او تصویرونه به یې جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منه او نور تصویر سازي دا جایز وه اوس ګورې بلکل منه ده الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسي دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ دی که طاقت مې د غنم د دانې په شان یو دانه جوړه کړې که نه زور سره وایي د اوربشې د دانې په شان یو ذره جوړه کړې جوړولی شئ نه ولې د خدای سره ځان برابروئ چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشته زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغسې خو به یې که روح پکې نه یې که نه خدای منع کړې ده د خدای پیغمبر منع کړې ده د غیر دی روح خیر د اجازت درته شته د ډول دپاره
دام د ډول لپاره جوړولی شي لکه اونه جوړه کا د غر نقشه جوړه کا سندرې د اوبو د دې روح باندې. او علما لیکي بیا چې که انسان د زیرو تصویر ضرورت و نو هغه ځای کې چې انسان په دا منځ کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بله تصویر دام د ضرورت بې ضرورته نه ګورئ. لکه نوٹ دی مثلا شناختی کارت دی ایڈنٹی کارت دی پاسپورٹ دی دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر کې لاس یې نیغه منه چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي دا د ضرورت لپاره جز بې ضرورت نه او نو دا منې تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ. بهر کې په وی ماله نو دا زمانې کې دا جایز وو دا تصویرونه. وی ماله زما د پلار پی او پیریانو ته واچو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه کې داسې چې زما د پلار هوبهو شکل نو بس زما غم به ختمي هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي. وی دا په اسانه خبره پیریانو ته خو په موږ چې چاره دی پلار لیدلی و هغې وی مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو ډانچه هغې ته یې کوټه کې کېښو. وی وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې هغسې جامې دې برابر کړې او هغې دې بوت ته واچول په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم. اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام دا شیطاني چال دی څومره دې تېرې شوې هغې بوت ته یې سجدې شروع کړه. سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کو خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او سره دي همقه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو ده ته پته نه لګي نه خبره ده چې دې به راغې بیا به عبادت نه کوم چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي. د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برخیه هغه به وعظ او نصیحت کوو هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم و. بعض انسان له الله اواز خوښ ته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل. وی سلیمان علیه السلام په اجازه دې دې قوم ته یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام له راورسېد نو د سلیمان علیه السلام د هلکانې واقعات یې ذکر کړل باقي غږ بند شو غږ یې ونه کړ مجلس ختم شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی دی راغی یوسف بن برخیا ورته وی د نه مې غټه ګیله ده وی څنګه وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د هلکانې قصه ذکر کړه او باقي دی نو ذکر یې نه کړه یو باقي مې ونه کړه. وی ولې وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه وی نه د خو نه یم خبر وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي دا شرک دی. عبادت به صرف د یو الله کوو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دی ته شرک کوي کفر دی دا ډېر لوی جرم دی عظیمه ګناه ده. په دې پوه شو وی ښه څلوېښت ورځې دا کار شوی 40 دی کور ته یې منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه هغه بوت یې مات پې ټوټې یې کړه هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغه نورو له هم سزا ورکړه. خو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي او یو بوته وه بوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وو چې دا پیریان او دا ارت او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه یې تابع او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلي دي په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلي شوي وو اللهم احینی سعیدا وامتنی شهیدا خدایا ماله د نیک بختیا ژوند راکړې ژوند کې مې نیک بخت دی او خدایا مرګ د شهیدانو راکړې دې په ګوته لیکلي اللهم احینی سعیدا د سعادت او د نیک بختیا چې د نیک بخت یم داسې ژوند راکړې خدای دې موږ له هم داسې ژوند راکړي او بیا لیکي ورپسې وامتنی شهیدا چې خدایا مرګ د شهادت راکړي دا به یې ګوتې ته کتل ارواح دا سوچ پې کوم نو چې دی به کله غسل خانې ته ته د الله نو به ګوره اللهم چې غسل خانې ته به کله ته نا ګوته به یې وویسته دا یاد تاته یې روم دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منه دي ښه سلو دپاره هر قسمه ګوته منه ده که د سرو یو که د سپینو یو که د کام د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی
د قیامت پر ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچوي د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي وي. البته د سپینو زرو د درې نیمو ماسو پورې اجازت شته. د سپینو زرو ګوته د درې نیمو ماسو پورې، د هغې نه زیاته نه. اما علما وایي د سپینو زرو ګوته د درې نیمو ماسو هغه چا له اجازت دی چې څوک به پاسه مهر جوړ کړي، لکه حضور پاک به د پاسه مهر جوړ کړی او که چا داسې ګوته اچولي او په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلی دی چې به اودسمات یې لته دا ګوته به یې بیبي له ورکړه چې راوبوت بیا به یې وله ورکړه. یو ځل غسلخانې ته لاړ دا ګوته یې بیبي له ورکړه. یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل، بیبي ته یې ګوته راکړه او د سلیمان علیه السلام په شکل او ګوته یې ورکړه. شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست شکل د سلیمان علیه السلام او بوته ورسره د هغې کې خو کمالات پي. بادشاهي یې شروع کړو، ټول خلک یې تابع وې. سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت بیبي ته یې ګوته راکړه، وایي ګوته مې در نه کړه څه؟ وایي کله هېڅ ته رانه دی ته رالی او ګوته دې وغوښته او ما درکړه دوباره یې غواړې. بس پوه شو پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما د زما هغه سزا جوړ شروع کېدو والا ده چې بار راووت حکومت روان دی چې تخت شاهي له ورغې بل سړی د په شان ناست دی. چاته ځان ور مخکې که د سلیمان یم لیونی که روغې سلیمان خو هغه ده چې ناست دی. وی شو بس الله رونیوم او الله به مې څه انتظام کوي. لار د دریاب غاړې له او هلته الله ته جلل شروع کړل، یا الله ما جرم کړی وي، واقعي ما زیاتې کړی وي. ګوره داسې جرم نو ځکه دا معنی کې بت جوړول جایز او عبادت خو ده نه کوو نه د په حکم کېده، لیکن نو لوی سړی چې لږه غلطي مو کړي نو الله پې مضبوطه سزا ورکوي. یونس علیه السلام څه ګناه خو نه وه کړی او د مۍ ګیرې ته خدای پاک ورورسه، صرف د الله نه بې مشورې د وطن نه روان شوی. الله خو منې کړی نو چې مزه جاري الله ته او جلا کوي او هلته به خلکو مچیمارانو میان به یې نیول، هغې سره به یې خپل ګذریقات کو، هغې به ورله څه ډوډۍ مولی کب ورکړه، ځان له به یې پوخ کو، هغې سره به یې لږ خدمت هم کو او په جلا سر گی خو حکومت کو چلیږي خو چې کم نیکان علما بزرگان دي هغې بل شان شی محسوسوي. هغې وي دا خو هغسې حکومت نه دی لکه څنګه چې مخکینی حکومت و. سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو یې همغه دی، پیریان هغسې تابع دي، کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالېږي مخکې د نیکۍ او د ګناه اډر چلېږي. دا وکې دا وکې بیبیان هم پوه وې، بیبیانې خو پوه شو چې خو شی بل چاوړی دی، اوس خو مداخلت هم نه کېږي. بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو نه وغوښت، وی تاسو څه محسوسوئ؟ ټول وی بلکل محسوسوو. وی څه محسوسوئ؟ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسوو کوم چې څومره د مخکې و. یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي، یو مغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی او یا څه مسله دار څه چل چې دی. بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل هم داسې ده. هغې بیبي معلوم وي چې ده پسې ما نه ګوته یو ځل یو بیا راغی وي چې زما ګوته راکړه. اوس نور نه پوهېږم او موږ ته هم دا هغه نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدایه داسې کېږي. هغې توراتونه راواغېستل هغه علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بس چې دا شیطان پیر چې اوس خو ګېرېدو والی نو د هغه تخت نه والوتله او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته وړله خو بیا یې موږ تابع یو، راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ به له غضبه خلاص شو که نه. هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار 2 کبان راوویستل. ته ته یې ها دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې دا هغه اوس پله د په میانځ کې اوسي را ګوته پکې راووته. قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړې ده. واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیري یې راونیو هغه خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان له. دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوي و د بت. دا په کمه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلا شو دا د عاشورې ورځ وه. د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف پې د عاشورې په ورځ بدلاو، دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روژې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روژه فرض وه. بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روژه نیوله د عاشورې. وی دا ولې نیسئ؟ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی. وی نحنو احق باتباع، موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیک یو. امت ته حکم وکړه چې دا روژه م څنګه مخکې نیوله اوس یې نیسئ. بیا د رمضان روژې فرض شوې نو د عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو. اوس مسنونه ده سنت پکې څوک یې چې خو فرض نه ده.
نو د عاشورې په ورځ روژه نیول مخکې فرض و سنت که دې میاشتې لسمه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی و د وفات په کال لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم نهمه به مو سره نیسم یعنې یهودیانو سره تشبیه ختم شي هغوی په لسمه نیسي موږ به نهمه لسمه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجې نه زموږ علما لیکي یوازې د لسمې ورځې روژه دې نه نیسي چې څوک نیسي دوه ورځې دې نیسي هم نهمه هم لسمه او څوک لسمه او یولسمه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونه چې روژې ونیسئ نهمه ورسره که نه وي چې ډېره ښه ده یا یولسمه یا نهمه لسمه یا لسمه یولسمه دا روژه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې څه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وصى على عیاله فی نفقة یوم عاشورا چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړه وصى الله علیه سائر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان لوی محدث دی هغه وایي ما په دې حدیث تجربه وکړه د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی خو داسې ما وي چې راشه عمل پرې وکړه نو یې خدای پاک ضرور زیات مالدار کړم نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روژه نیول او دویم په دغه ورځ خپل باد بچ له فراخه رزق ورکول که د چا روژه ني او که د چا روژه د شپې وله ښه رزق ورکړه پېشمنې وله ښه ورکړه اندازه د ما داسې ده د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ عاشوره یادوي نهمه به زیارت وي نو بهر کې همدا نهمه لسمه غالبا لسمه به عاشوره د جمعې ورځ زیارت به نهمه وي بله راتلون بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي دا رسم دی رواج دی په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو له څلور وختلی شي شریعت مطابق او څوک مړو له مسور وړي له پاسه پیچي او څوک اوبه کوزه کې وړي لوټه کې او په مړو د پاسه اچوي ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونه اچوي وایي دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی ما په کوفه کې تږي شهید شو ته دلته اوبه اچوي چې هلته ورځي دا عجیبه عقل دی حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی د عاشورې پر ورځ نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې پر ورځ هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي نو دا جمعه سپېرې کې دا سړی بختوري تاسو نه تپوس کوم سړی بختور دی خدای جمعه ورکړه نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه ورځ نه سپېره کېږي بعضې خلک ټوله شپه یو وخت عبادت نه کوي او بس وی راشه دا یو ورځ عبادت به کوم او د عاشورې په شپه به کوم او د عاشورې په ورځ به کوم نه مسور اچول شته په شریعت کې ګناه ده او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تللی شي او نه په قبرونو باندې اوبه اچول او نه د شپې دنډۍ ویشتل پخوا دا رواجونه ډېر شکر دی اوس نشته او پخوا به دا کوټې ده بولې موږ خپله ماشومانو یاد هم دي هغه رسمونه رواجونه ختم شي شکر دی هغه دنډۍ به یې په تیلو کې واچولې او خلکو به ویشتې وبلېدې به هغه هم وي او دا به هم دي او هغه بل شی به هغه څه هغه ماشومانو به رهیلونه کېښودل په شګلولې به یې غونډو سوال به یې کو په رهیل به یې کېښو شګلولې غواړو د سوال یو طریقه وه شکر یې دغه رواجونه خدای پاک ختم کړ حضرت حسین رضی الله عنه له خدای پاک شهادت ورکړه د هغې بیان به درته انشاءالله راتلونکي جمعه